ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه سره خان د ګندهارا ټي وي ادبي خبرونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د کوهاټ ادبي جرګه ادبي جرګې 15مې ورځې تنقیدي اجلاس په 23 اکتوبر د اتوار په ورځ افغان یار ادبي ډیره کوهاټ کې ښاغلی خالد پښتون په صدارت کې وشوه. د ځوان کل شاعر ګوهر ایوب ګوهر خصوصي مېلمه و. د نظامت چارې نعمان محسن ترسره کړې. د پروګرام باقاعده آغاز د قرآن پاک د تلاوت نه وشو چې سعادت یې سروری صدیق حاصل کړو. په لومړۍ برخه کې ښاغلی نعمان محسن خپل کلام تنقید ته وړاندې کړو. په محفل کې ناستو شاعرانو په خپله رڼا واچوله او کلام یې په معیاري توګه پوره وګرځولو. په آخره کې یوه ازاده مشاعره وشوه چې پکې ښاغلی خالد پښتون، ښاغلی ګوهر ایوب ګوهر، ښاغلی رحمت شاه رحمت، ښاغلی عمر فاروق عادل، ښاغلی زاهد افریدي، ښاغلی سروری صدیق، ښاغلی نعمان محسن، ښاغلی میسور ترابي، ښاغلی رحیم خان مجروح خپل کلامونه وړاندې کړل. په آخره کې د جرګې صدر رحیم خان مجروح د نوې کابینې غړي وټاکل. په دې خبره اجلاس پای ته ورسېده چې پر روان اجلاس کې به د زاهد افریدي افسانه تنقید ته وړاندې کولی شي. دا و د نن ورځې خبرونه. د الله په امان.